قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال جبريل علیہ السلام ویلے انما انا رسول ربک، ز رسول د رب دیتا یم، لأهب لک غلاما زکیا، چې هبکم تا تا یو الک صالح او پاک لگناهونو نا. قالت ویلی مریمه انا یکون لی غلام، څنګه بدی ماته یو بچی پیدا سی، ولم یمسسنی بشر، زه خو نه یم مسه کړی یو بشر، ولم اکو بغیا، او زه خو زانیم نه یم، زنا مې نه ده کړې. قالت جبریل ورته ویلي کذلک، خبرم دغسې ده. قال ربک هو علی هین، ویلې رب دې تا دا په ما باندې اسانه ده. ولنجعله، دا د دې دپاره کوو تا نه بچی پیدا کول، ولنجعله آیة، چې وګرځو دغه هلک یوه لویه علامه خلکو ته. ورحمة منا، او دا به رحمت وي له طرفه د موږ. وکان امرا مقضیا، او دا یو امر ده مقضیا، فیصله کړل سوی، مقرر سوی د ازلنا. فحملته، پس حامله سوه مریمه په دې عیسی باندې، فانتبذت به مکانا قصیا، څنګ ته سوله ده په دې بچي باندې مکانن جایتا، قصیا لري. عیسی طالبانو په معنا د مبارک دکه، عیسی معنا مبارک، عجمی لغت ته په معنا د مبارک. نو طالبانو هر بچی چې په اتمه میاشت کې وزیږیږي هغه مړ کیږي. پوه شولئ؟ هر بچی چې په اتمه میاشت باندې، یا به بچی په اومه میاشت پیدا کیږي او یا په نهمه میاشت. اتمه میاشت کې چې کم بچی پیدا سي هغه مړ کیږي. د یو قانون د سید مرتضی زبیدی الحنفی الطحاف کې دې لپاره یو رازم ذکر کړی ده. یو عیسی علیه السلام اتمه میاشت کې د مور نه زیږېدلی او دا نه د مړ. اکثره دا د علما د علم طب هم وایي بچی مړ کیږي. بیا عیسی علیه السلام چې مور په نس باندې سو، علما وایي څومره ورځې تېرې کړې، څومره میاشتې سولې. و طالبانو داسې سل په سلو کې نه ده معلومه. فاجاءها المخاض، راوسته مریمه دې درد الى جذع النخلة، هغه ډډ د خرماو د کجوري د تمر ونې ته. قالت ویلې یا لیتنی متو، کاش کې مړه سوي وای زه قبل هذا، وکنت ننسیا منسیا، او زه ویره وی بیخي وی نه په دنیا کې ویرس کړل سوي وی، لزړونو د خلکو نه وتلی وی. فاجاءها المخاض، راوستله درد الى جذع النخلة، ډډ د خرما ته، د خرما د ونې او ډډو دې ته کېناستله. طالبانو علما وی کومه ښځه چې حامله وي، وی بچی وزیږیږي، هغې ته ډېر مفید شی خرما ده، هغه ورته ورکوئ ډېر زیات ورته فایده لري. امام قرطبي هم لیکلي، نور علما د علم طب هم. امام ذهبي یو کتاب جوړ کړی طب النبوي، په دې کتاب کې امام ذهبي هم پې باندې بحث کوي. طالبانو خرما ونه علما کتابونو کې وی آدم علیه السلام چې الله پاک پیدا که، د آدم علیه السلام نه بیا خټه لږ پاتې سوه، د هغې خټې نه څو شیان پیدا سول. یو مولخ تر پیدا سو، جرات پیژنئ مولخ، سیوطي حاوي کې لیکلي. نو مولخ طالبانو د موږ تره ده ګورئ، دا حاوي ذکر کړی امام سیوطي سل په سلو کې چندان ډېر سند په لحاظ طالبانو الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند په اسلام کې ډېر معتمد ده، دا خبره سیوطي حاوي کې کړې سند نه لري. او یو د خرما ونه، نبی علیہ السلام وی وکرمو عمتکم النخله، تاسې عزت کوئ د تاسې د ترورو د عمه چې هغه د خرما ونه ده، ځکه دام د آدم علیه السلام. او عنب، انګور،
پیژنې که نه انګور دا او رومان انار قندهار و تګاب دام طالبانو د موږ ترونه دي ځکه دام د آدم علیه السلام د هغه نه پیدا سوي دي د خټې نه مادام طالبانو د سند په لحاظ صحت نه لري سند اسلام کې طالبانو ډېر رول لري ښه یو خو هسې ملا وي په پلانکي کتاب کې به خبره ذکر وي سند به هم ذکر کوي سند یې څنګه ده دا تر حد نه ډېر اعتبار لري اسلام کې نو د خرما ونم طالبانو یوه له ډېرو نادرو نه ده دا د عامه خبره بیا هم حدیث کې راغلی خو حدیث ضعیف ده چې وکرمو عمتکم النخله خرما ونه طالبانو تر حد نه ډېر نوادرې لري ډېرې نوادرې لري یوه ډېره نادره دا ده یو ورځ د طالبانو مدینې منورې کې موټروان سره ناستم سپینګیری عربو د مدینې ما ورته د خرما څه نادر راته ووایه و یوه نادره دا ده چې موږ کله د خرما د شکولو وخت راورسېږي چې راشکوو یې باید موږ ډېر خو ټولې نه یو قسم خرما یاده کړه وی باید موږ ډېر په ناز باندې راوشکو که یعنې دا خرما داسې په ناز باندې لکه یو څوک چا سره مینه لري که نه هغه به ډېر نازوي که داسې په نازو په نخرو سره ونه غږېږي بیا دستي در نه خفی که مینه کې ډېر زر خفګیان بیا راځي که نه هسې ځان یو په بل درندوي موږ چې د دې ونې نه خرما راشکو داسې ډېر په ناز به یې راشکو چې ناز ورسره ونه کړو بیا کال ته میوه نه کوي عمره عجیبه ده بله یوه نادره دا ده طالبانو علما وي ضم الهوا د ابن جوزي یو کتاب ده ضم الهوا ښه کتاب د طالبانو دی کې علامه ابن جوزي لیکلي وی د خرما ونه مینه کېږي ډېره عشق په ټولو ونو کې عشق شته خو دې کې عشق تر حد نه ډېر زیات دا چې کله عاشقه سي نو وایي د عشق علامه یې دا ده چې ډنګره سي ډېره دا ونه میوه نه کوي که میوه وکړي پوچه یې میوه یې نو هغې وایي ماهرین د فن بیا په دې پوهېږي وایي بیا داسې چل کوي چې دا مینه سي نو دوی ته خو تاوان کوي نو وایي بیا داسې چل وکړي د خرما هغه معشوقه یې پیدا کړي هغه داسې هغې طرف ته یې ورکږی بیا ورکږېږي دا ونه خپله ورکږه سي نو بیا داسې چل کوي یو تار راواخلي د دې معشوقه ورته پیدا کړي یا معشوق هغه یې چې ورته پیدا کړه تار له هغې نه دلته راولي وصال پکې راولي چې وصال راغی بس بیا بیرته خسي دا یو بله طریقه یې دا ده وایي یو څه بونډوکی راواخلي یو څه بوټی له هغې نه راوشکوي په دې کې کېږدي بیا هم طالبانو بس دا خوشحاله سي لکه موږ او تاسو سره تسبیح وي ته خبرې که نه دا د ما د جانان تسبیح دي یا دا د ما د ملګري د ډېر سړی پې نازېږي چاته یې نه ورکوي نو د دا د خرما ونه هم که لیدلي داسې پرې هغه لري دلته یې جب کې چې ورکېږدي بس بېرته ذاتي جوړېږي نو یوه یې ډېره عجیبه نادره دا ده چې دومره نادره مینه په دې کې سته د خرما په ونه کې هم رښتیا هم طالبانو همداسې ده د استون حنانه د نبی علیه السلام چې هغه خطبه به ورته ویلې تکیه یې کوله چې رسول الله ته منبر جوړ که څنګه یې زړل یتعنن کانین الصبي وړکی هلک چې کله زاړي زر سلګۍ کوي داسې ډېر کوي که نه یتعنن کانین الصبي د نبی علیه السلام ورته راکته سو دا یې غلې کوله بیا چې غلې کړله بیا دغه ونه طالبانو اوس هم مسجد نبوي کې مدفونه د قبر یې ده او په سیره په سنگ مرمرو کې د خرما د ونې عکس سنگ مرمرو کې همداسې پې جوړ سوی ده نو دا مسجد نبوي کې اوس مدفونه ده فاجاءها المخاض الى جذع النخلة راوستله دا درد هغه ډډ د خرما ته قالت ویلې یا لیتنی کاش کې متو مړه سوي وی قبل هذا مخکې له دې نه کش کې مړه وی طالبانو داسې ویلل چې کاش کې زه نه وی دا څنګه ده دا د پخوانیو سلف علماو عادت یو ورځ ابوبکر صدیق صاحب یو ورځ هغه راواخیست یو مرغۍ ولیدله میوه یې خوړله ابوبکر صدیق صاحب ویلې کاش کې زه دا میوه وی مرغۍ خوړلې وی هېڅ عذاب به نه و راباندې عمر رضی الله عنه یو ورځ ګیا ولیدله وی داسې ګیا یې راواخیسته وی کاش کې دا هغه ګیا زه وی چې به وچه سوي ومه هېڅ به م راباندې نه ول او دلته به یو بلم درته وکم طالبانو ابن عربي څه وایي دا خود یعنی بنا بر ظاهر ابن عربي څه وایي امام ابن عربي وی دا حروف څه دي حروف الف ب ت س وی امة من الامم قد ارسلت الیه الرسل الیه الانبیاء والرسل امة مکلفه
وی دا حروف هجا نه دي البیتې، وی دا یو امت ته له امتونو نه الله پاک انبیا ورته رالیږلي رسولانو امتون مکلفه، یو امت ته مکلف ته د الله طرف نه. پوهېږئ طالبانو که داسې ګنګس غوندې راته ښکاري، تر حد نه ډېره نادره خبر ده چې دام یو امت له امتونو نه ده، دام مکلف امت ته لکه موږ او تاسې مونځ روزه او زکات په دوی باندې هم داسته. خو د ابن عربي دا خبره عبدالرؤوف مناوي په مقدمه د فیض القدیر کې هم نقل کړې، خو چې څوک یې واوري دستي به وایي چې دا ابن عربي ته کفر خبر کړي. اما طالبانو یو علم د انمارتیقي ورته وایي چې اولینی کتاب په دنیا کې په دې کې سقراط جوړ کړی. ما سره د سقراط دا کتاب هم شته. په اسلامي دنیا کې چې په دې کې ډېر علم څوک لري، ډېر مهارت، هغه علامه بومي ده. شمس المعارف هم یو کتاب جوړ کړی چې ډېرې نادر هم شته پکې، خو سړی پې پوهېږي نه. د دې علم کتابونه ما سره شته طالبانو، خو زه نه پې پوهېږم، یعنې الله شاهد ده چې طالبانو زه نه پې پوهېږم. نو کله چې د ابن عربي خبره سړی واوري او دغه کتاب ته غوږ ونیسي، بیا په دې پوهېږي چې امة من الامم امة مکلفة. دومره علوم دنیا کې شته ده، سړی بیخي حیرانه شي چې د نوح علیه السلام غوندې خو مې ژوند وای او کتابخانې ته ننوتلی وم، دا ټول مې زه وی بیا راوتلی وی ورته چې څنګه ده، نادر خوند به یې کړی. خو ټول خو نسي کېدی طالبانو، هغه د الله صفت. نو علي رضی الله عنه په ورځ د جنگ د جمل باندې ویلې چې 14,000 صحابه او تابعین شهیدان سول، ویلې چې کاش کې زه مور نه وای زیږولی، کاش کې 20 کاله مخکې له دې نه زه نه وای زیږېدلی، 20 کاله مخکې زیږېدلی وای. نو دغسې اقوال طالبانو د سلف علماو نه نقل دي، کاش کې زه نه وای. نو هغه کتابونه چې په دنیا کې زهدونو کې جوړ دي، کتاب الزهد ابن مبارک، کتاب الزهد امام احمد ابن حنبل، کتاب الزهد الضحاک ابن مزاحم بلخی، کتاب الزهد د وکیع ابن جراح، هغه کتاب الزهدونه چې دنیا کې جوړ دي چې هغه سړی وګوري بیا سړي ته معلومات کیږي. سلف علماو دغه اقوال ډېر دي. ما سره 15 کتاب الزهدونه شته، 2 زهدونه مې کتلي دي، یو مې د ابن رښتیا یو زهد مې د امام 2 زهدونه مې کتلي رښتیا، یو کتاب الزهد د امام احمد ابن حنبل، یو زهد الکبیر د امام بیهقي، دغه دواړه مې کتلي. 6 کتاب الزهد د ما سره دي او 4 نور سره را سره شته. فيحدث الله بعد ذلك امرا ونسأله من على ان يوفقني على ان اطالع الكتب المؤلفه في زهد. دا طالبانو په تقوا او په صوفیت کې زهد، په پخوانیو علماو کې زهد د صوفیانو د بزرګانو کتابونو ته زهدونه وایي. یا لیتنی مت قبل هذا وكنت ننسیا منسیا. او زه ویره وی د زړونو د خلکو نه وتلی وی، ننسیا منسیا، ننسیا ویره وی، ویره کړل سوی وی. دا طالبانو اتباع نه ده ښه، سړی ماړی، کابل مابل، کتاب میتاب، خولۍ ملۍ، قلم ملم، عملا طالبانو معنا نه لري ښه، دلته یې لري. ننسیا ویره وی، ویره کړل سوی. اتباع دې ته وایي طالبانو چې یو شی وي، یو لفظ وي، د هغې د لفظ په وزن باندې بل لفظ راوړي. هغې علامه سیوطي په دې یو کتاب جوړ کړی، اتباع ورته وایي. ما سره شته، دا د لغتو موضوع ده. اتباع سړی ماړی، وزن یو شی سو ګوره که نه، خو معنا نه لري هغه ښه. دې دپاره هم ځان ته قواعد شته، سړی ماړی، کابل مابل، ګیلاس میلاس، دا دویمه معنا نه لري. اصل کې طالبانو دا علما د علم لغتو د تاکید په بحث کې ذکر کوي، دا یو قسم تاکید د طالبانو. حکم تاکید د تاکید کې خو بیا طالبانو بدل ده او عطف بیان ده او تاکید ده او تأسیس ده، دا پکې کم یو ده. هلته سیوطي په بحث کوي. وکنت ننسیا منسیا فناداها، پس غږ وکړه یو ملایکې د مریم ته، من تحتها، دا ملایکه لاندې د دې نه وه، چې ورته وویلې الله تحزني، مغمجنه کېږه، قد جعل ربک تحتک سریا، قد جعل ګرځولی د رب دی تا، تحتکې لاندې دی تا لاندې، سریا یوه بیاله ده لاندې، وچه بیاله ده. وهزي الیک بجذع النخلة، راوڅنډه ځان ته دی دا ډډ د خرما،
تساقط علیک رطبا جنیا راو بغرزیگی پتا باندې خرماوی جنین تازه خرما به در باندې راو غرزیگی غمجنه کېږم بچای وزیږو طالبانو چیرته بیت المقدس کې فلسطین کې خدیجی ته طالبانو بیت اللحم وایخه کمجی کې چې حضرت عیسی علیه السلام پیدا سو د ښار ته اوس بیت اللحم ویل کېږي. بیا حضرت عیسی علیه السلام چې د مور نه وزېږېده او دلته عیسی علیه السلام بیا یوسف نومېده یو سړی د یوسف ته خوب کې الهي خوب هغه کې ورته ویلي چې دې زمانه کې کم پاچا د عیسی درنه مړ کوي دا مصر ته بوځه چې سحر راجګ سول مریمې ته ویل زه چې ځو د هلک یې ترنه واخیست روان سول مصر ته چې په لاره باندې تلل نو یو جي ته ورسېدل عین بلسان ورته وایي بلسان طالبانو یو بوټی ده بلسان طالبانو یو بوټی ده په ټوله دنیا کې نسته د بغیر له عین بلسان نه په مصر کې درته لږ تحقیق کوم کاکا جانه په یاد به دي که ته نه وې راسره هلته نو طالبانو موږ دا وارې هغه ته لاړو د څه ورته وایي بیروحا طالبانو د مدینې نه 80 یا 80 کیلومترۍ کې وڅاوه اوس مو اودس مو پې وکړ دلته د بلسان ما مخکې نه پېژاندل چې دا بلسان څه شی ده د یو بوټی د هغه خرڅېدلم تیل هم خرڅېدل بیا ما ته د افغانستان نه چا زنګ وی یو ملګري بلسان راوړه بیا مې هغه ته راوړل ځان ته مې هم راوړل داسې بوتل کې غوړي دي د تیل نو دی چې په لاره باندې روانو دلته په دې څا کې د غسل ورکوي مینځه د حضرت عیسی علیه السلام چې وی مینځه د دغې څا په اوبو باندې الله پاک یو بوټی پیدا کړ چې دې بوټي ته بوټی د بلسان وایي هلته به خلکو ویلې بلسان نه د طالبانو بلسان دغه را پیدا سو دغه په ټوله دنیا کې دا بوټی نسته د بغیر د دیجې نه بیا پس له دې نه دغه بوټی د دنیا نورو ځایونو ته نقل سو خو کوم تاثیر چې په دغه اوبو سوی وي د بلسان په عین باندې دغه اثار پکې وي بل اوبو باندې چې بیا اوبه سوی هغه اثار نشته ده پکې نو موږ په بیروحا کې هلته ولید دغه د بلسان بوټی نو دا ډیر مفید د طالبانو تر حد نه کمه ښځه چې شنډې دا څو قطرې ورته اوبو کې واچوي ویچ کې هغه شنډوالی ختمیږي او کومې ښځې چې په رحم کې زوی موي وي چې دا وچ کې تر حد نه ډیر مفید بوټی د ډېرې زیاتې فواید د دې بوټي سته دا بیا هلته په دنیا کې پیدا سو د بلسان بوټی او بلی چې په لاره باندې بوه چې اردن ته ورسېد اردن کې دا دته غسل ورکړ دا اوس نصرانیان طالبانو یوم الغطاس ورته وایي یوم الغطاس یا یوم الغطاس نو دوی بیا خپل دوی غسلونه کوي په دې ورځ باندې اخترې وي نو دوی دلته لاړ دلته چې غسل ورکړ دوی هغه ورځ اوس اختر نیسي د عیسی علیه السلام غطاس و غطاس د اردن اوبو ته اوس هم دوی ډېر احترام لري هلته یې دته غسل ورکړ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فكلي خراد خرما واشربي چکادا اوبه د دې ونې وقري عینا سترګې یخې که سترګې دې په دې خپل بچي عیسی علیه السلام باندې خوشحاله سه نو طالبانو دې ته یو څه بشارتونه وسول وچه ونه وه دې چې وښوروله خرما یې وکړې راوغورځېدې وچه بیاله وله اوبه کې روانې سوې نو دې ته څه بشارتونه وو طالبانو علماوی قانون قاعده خدا ده امام رازی په تفسیر کبیر کې لیکلي قانون قاعده خدا ده یو ډار د نفس ده دوه درد دي یو درد د بدن درد ده یو درد د بدن ده یو درد د روح ده دواړه چې یو جای سي کم درد زورور ده
د روح درد زورور ده که د بدن درد زورور ده؟ قانون دا ده د روح درد زورور وي. پوه خو سوی یو سړی د فکر و روح یې روحن مریض وي، یو سړی وي بدن یې لاس یې پرې وي، کم درد زورور ده؟ د روح. طالبانو یو میږه وه پسه وږی که واښه یې ورته کوټه کړل، چې واښه یې ورته کوټه کړل لیوه یې ورته راوست یا د لیوه سر یې ورته وتړل، نو هغې نه خوړل، واښه یې خوړل یې بس کړل. د لیوه د پسه ځکه د لیوه نه ډارېد. د لیوه نه ډار کم ډار ده طالبانو؟ روحي ډار ده درد ده او که جسدي درد ده؟ روحي درد ده، ځکه دا ډار خپله یو درد ده په انسان باندې. واښه یې نه خوړل، لیوه یې بیرته تیروی وړ یا د لیوه سر دا ورې د پسه پښه ماته کړله، چې پښه یې ماته کړله واښه یې ورته واچول، اوس یې واښه ورته کېښودل خوړلي. نو ګوره هغه روحي درد چې واښه یې نه خوړل، جسدي درد چې وخوړلي، نو چې کله دواړه دردونه وي کم درد غالب وي. اوس دلته معترض اعتراض کوي چې دلته خو په مریمې باندې یو درد دا و چې وږې وه، دا جسدي درد و، یا مثلا دا مریضه ولا بچی تر پیدا سو دا جسدي درد و. روحي درد دا و چې دی بچی بغیر لاغه نه، دلته به په دې تهمت لګیږي، دې ته به خلک وایي بچی دی لکه مکه، دا روحي درد و. نو الله پاک اول باید ورته داسې ویلی وای اما ترین من البشر احد فقولي اني نذرت للرحمن صوما، باید اول هغه وړاندې کړی وای، ځکه باید د دې اول روحي درد دوا سوی وای، بیا جسدي درد چې کولی وشربي دا باید وروستی وای. نو الله ولي عکس وکړ. نو دلته علما جواب کوي دا د دې په خاطر باندې چې دې ته مخکې بشارتونه د هغې درد دوا یو څه سوې وه، د هغې درد دوا یو څه سوې وه. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك لنجعله آية. دا ټول طالبانو مخکې د هغه درد یو څه دوا سوې وه، ځکه یې دا وارې دا پې باندې مخ ته په خبر خو پوهېږئ طالبانو که نه؟ راځئ طالبانو یوه بله خبره هم واورو. طالبانو علما وی دا دردونه څه دي؟ وی دا ټول دردونه اصل کې دا ټول خوندونه طالبانو اصل کې دردونه دي، ټول خوندونه اصل کې د دردونو لرې کول دي. درد له ځانه لرې که ته وایې داسې خوند کوي، هغه خوند نه ده طالب جان، هغه د دردونو لرې کېدل دي. علامه عبدالغنی ابن اسماعیل ابن عبدالغنی النابلوسی په حدیقة الندیه کې په دې یو بحث کوي، ښه بحث ته دام طالبانو علمي بحث ده. خوندونه لرې کولو د دردونه دي. سړی وږی سي که نه، معده یې خوږېږي، ښه یې داسې خوږېږي، نو چې خوراک وکړې ته وایې یاره داسې خوند کوي، دا خو نن خو یې ډېره خوندوره لوبیا پخ کړې. نو دا خوند چې کوي طالبانو، دا خوند اصل کې لرې کېدل د درد دي. درد لرې کېږي تا ته خوند در کوي. فکر ته پام ده. او یو سړی چې هغه وي څه ورته وایي دا تږی وي درد دي، د بدن یې داسې په درد باندې وي چې اوبه وچکي یاره د اوبو خو څه خوند وکړه، نو خوند هلته را پیدا کېږي چې درد لري سي، درد لرې کېږي تا ته خوند در کوي. همداسې یو سړی چې کله شبق پې غالب سي، شبق طالبانو معنا اشتیا پې غالبه سي که نه، واده یې کړی وي، نو چې دی هلته جمعه کوي دی وي یاره دا خو داسې خوند کوي، نو هغه اصل کې د درد لرې کېدل دي. د نه درد لرې کېږي، درد چې لرې کېږي بس دی وایي دا ډېر خوند کوي. اصل کې ټول خوندونه طالبانو دا د دردونو لرې کېدل دي. هغه یو تحقیق د طالبانو کتابونو کې ډېر شته. فإما ترين من البشر أحد، کتا ولیدل بشر نه یو څوک، فقولي ورته ووایه إني نذرت للرحمن صوما، ما نظر کړی ده د الله د پاره روزه، فلن اکلم اليوم انسیا، نن خبر نه کوم نن ورځ هیڅ انسان سره. نو طالبانو
اول د دې یو ملګری و هغه خادم د بیت المقدس دا بیت المقدس نه د طالبانو دا بیت المقدس دا بیت المقدس ویل سی بیت المقدس خیر د قواعدونو خلاف دا اصلي قاعده دا د بیت المقدس اما اوس خو مقدس مشهور شوی بیا هم د مسجد د مشکل نه جوړیږي نو بیت المقدس دا کې هغه خادم یوسف نومید نو چې دا بچی دی رانیوالی و هغه زړه کې څه شک و شک خو یې نه و هغه ویلې چې بل څوک دا پوښتنه ترې نه کوي خو راځه زه به یې ترې وکړم نو ورته ویلې مریمې زه خو تا وینم هېڅ چېرته هم نه یې تللی داسې حالت بیخي راغلی نه ده چې زه دې نه وم ته دې زه دې بېتا یم تا خو زنا هم نه ده کړې بچی دې له کمه که څنګه بچی نه ورته وایي څنګه امکان لري چې بچی دې بغیر د میړه نه پیدا سي نه داسې هم نه ورته وایي داسې ورته وي امکان لري چې تخم دې نه یي شیندلی بوټی راشین سي دی ورته ویلي و اول په دنیا کې بوټی پیدا سو که نه تخم کلو اول الله آدم علیه السلام پیدا که مور پلار کلو نو هغې د یوسف زړه اطمینان وک خلکو ته چې راغلل مخکې له مخکې الله ورته ویلي خلک به درته وایي چې دا دې لکه مکه ته به ورته ما نظر کړی ده زه خبرې نه کوم فاتت به قومها راغلله مریم علیه السلام سره له دې خپل بچي عیسی ځان سره راوست خپل قوم ته تحمله را بار کړیو قالوا یا مریم ای مریمې لقد جئت شیئا فریا تا راتګو که په یو شي باندې چې هغه ډېر بد شی د عادت نه خلاف ده یو ډېر عجیبه و مخالف له عادته یا اخت هارون ای خور د هارون ما کان ابوک امرأ سوء نو پلار دی تا سړی بد وما کانت امک بغیا نه دی مور زانیه ولا یا اخت هارون هارونی طالبانو غرور نه ولی ورته ویلې دا یو لوی عابد تیر سوی کومه ورځ باندې چې هارون نومی سړی مړو دومره لوی عابد و چې 40,000 کسان یا 4,000 کسان صرف د ده په جنازه کې هارون نومي خلک چونکې دی ښه سړی و دا عادت وي د زمانې چې یو سړی خلکو ته ډېر محبوب سي نو د هغه نوم خپلو اولادونو کې دی دی چې مړو 40,000 کسان د ده په جنازه کې صرف هارون نومي خلک حاضر ول دومره ښه سړی و نو یعنې ته دغه خور یعنې معنا هغه هم یو لوی عابد و تم عابده ولې ولې دې داسې کار وکړه ما کان ابوکې نو پلار دی او نه دی بد سړی او نه دی مور زانیه وه فاشارت اشاره وکړه مریمې د عیسی علیه السلام ته چې په غېږ کې و د بچی په غېږ کې اشاره یې ورته وکړه چې ده سره وغږېږئ قالو دوی ورته ویلي کیف نکلم من کان فی المهد صبیا څنګه مونږ خبرې وکړو هغه چا سره چې په زانګو کې لا وړکی ده یا رښتیا په زانګو کې یا په تیږه باندې خو یا د دې غېږه زانګو وله زانګو خو پېژنئ که نه قال عیسی علیه السلام ویلې انی عبدالله زه د الله بنده یم آتانی الکتابه سرلوس الله کتاب را کړی وجعلنی نبیا زه ګرځولی یم نبي راځئ تر ټولو نه مخکې چې دلته یو څه تحقیق وکړو یوه بله خبر به درته وکړم طالبانو موږ د چا مقلدین یو د امام ابو حنیفه امام ابو حنیفه طالبانو ډېر لوی سړی ده که عیسی علیه السلام نه به یې داسې ګورئ نه به یې که دغسې نو بیا مو ولې مشهوره کړې ده چې عیسی علیه السلام له اسمان نه راکته سي ابه د امام ابو حنیفه مقلد وي دلته به لږ تحقیق وکړو طالبانو ښه د موږ په احنافو کتابونو کې خو ګورئ طالبانو خیر د حنفیت مه بدناموئ د وابي پلارم په ما باندې زور نسي رسېدلی د تا له لاسه ما باندې وابي نن زورور ده ته ګډېږې ما ته وابي وی ودلي د حنفي په ذاتي نو زه څه ورته ووایم ما ته وابي وی ته رب الیدین ته حرام وایې مې زه خو حرام نه ورته یم د ما او د تا اختلاف په افضلیت او په عدم افضلیت کې ده وی راسه چې دروي وینم
څوک چې رب الیدین کوي وي دا، څوک چې امین به جهر کوي وي لکه دا د خره داسې هنګارې وهي. اورېدلي مو دي د ملایانو تقریرونه ښه علماو. تاسې طالبانو د موږ د احنافو کتابونه وګورئ، د موږ اختلاف د شافعیانو سره په دغه مسله کې سته، په افضلیت او په عدم افضلیت کې اختلاف ده. مولا راجیک سي لکه خره غوندې امین ته د خره غوندې هنګارې ویلل د کفر نه مر واوښت. طالبانو دومره عناد د چا سره مه نیسئ. دغه فروعي مسایلو موږ د وابیانو سره اعتقادي مسایلو کې اختلافات یا بېله مسله ده، فروعي مسایلو کې دومره وړاندې مزه د خره غوندې هنګارې وهي. رسول الله امین کړی که نه ده کړی؟ په حدیث ثابته ده. د شافعیانو مذهب ده، د حنبلیانو مذهب ده، رفع الیدین د هغوی مذهب ده. هلته بیا وایي چې هغه حق دی. بیا نو دلته چې د دوی سره په ګیر باندې راسې تر حده ډېر تجاوز و تیری کوي. داسې مه کوه طالب جانه. په افضلیت او په عدم یو په قرائت خلف الامام کې د موږ د احنافو هلته په هغه په جهري قرائت کې د موږ د احنافو مذهب دا ده، په کراهت او په عدم کراهت کې مو اختلاف ده. نور ټولو مسایلو کې اختلاف په افضلیت او په عدم افضلیت کې ده. راځئ لږ خبره کوو دلته. د موږ د حنفي کتابونو یو کتاب ده جامع الرموز چې دا په وقایې باندې شرح ده. مشهوره وقایه څه ده؟ شرح الوقایه. دا جامع الرموز هم پې شرح ده. علامه قهستاني ورته وایي د جوړ کړی، الله پاک دې پرې رحم وکړي. ښه فقي عالم ترسوي طالبانو، خو هلته دغه نقل کړی چې عیسی علیه السلام له اسمانه راکته سي، بیا به دا د امام ابو حنیفه په مذهب یو برکت. دغه مسله طالبانو در المختار کې هم شته چې رد المحتار دپاره متن ده، تقریبا د ده دپاره متن د پې شرح کوي، ده کې هم شته. عیسی علیه السلام چې راکته سي د امام ابو حنیفه په مذهب وي. خیر د طالبانو اوس وخت کې چې څوک دا خبر کوي څه وایي؟ ودې لید وابي، موږ درته ویلې که نه چې وابي ده. اوس دا خبره هم نه مني چې امام ابو حنیفه، ولې امام ابو حنیفه په مذهب عیسی علیه السلام نه مني؟ زه تا نه وایي د امام ابو بیا څه وایي؟ وي د ابو حنیفه صاحب سپکه یې وکړه. طالبانو چې یو چا کې اهلیت نه وي، تر حد نه اهلیت وي هغومره اندازه نه وي، تر حد نه زیات صفت کول په غیر شخن نه ده. استهزاء چاته وایي طالبانو؟ پک ته څڼور ویلل نه ده استهزاء. یو سړی را روان ده پک ته او څڼوره جوړ تکړه په خیر، څومره غوسه به وکړي، جنګ د سره کوي که نه؟ یو طالب را روان ده مثلا نوی ملا سوی ده، یو بل طالب ورجیک سي او شیخ صاحب محترمه جوړ تکړه په خیر. دا طالب مدرسې هغه ته شکایت کوي خلکو ته چې دا طالب په مارش خان وي. چاته وانزل الناس على قدر منازلهم، هر چاته غومره مرتبه ورکړه چې غومره ورکړې ده. شیخ الاسلام متر جوړوه. یو سړی له نوی ملا سوی ته ورته شیخ الاسلام مناظر اهل احناف غاټ پیغمبر تر جوړ کړي، خو سم نوم پې کېده بس پیغمبر د نوي زمانې. دلته طالبانو په دې کتاب کې مسته دلیل څه شی ده؟ دلیل طالبانو دا ده، عبدالوهاب شعرانی یو کتاب جوړ کړی میزان الکبرا. دې کتاب کې لیکلي دي وایي ما یو ورځ په کشف باندې ولید، کشف باندې مې ولید له عین شریعت نه 4 بیالې راوتلې وې، 4 بیالې راوتلې وې. یوه بیاله بنده وله، بیا تیږه پکې ایښې وه، نورې بیالې همداسې تللې وې، خو یوه تر حد نه ډېره اوږده وه، دا نورې بیا هم زتې وړې وې. وایي ما یې تاویل وکړ چې دا د 5 مذاهب دي، د داودي ظاهري مذهب او 4 نور. داودي ظاهري مذهب طالبانو اوس ختم د 5م قرن کې، تیږه پکې خو معنا بند. دا نورې مې وایي دا تاویل وکړ چې ډېره اوږده وه چې هغه د امام ابو حنیفه بیاله وه. ما ویلې د ده مذهب به تر ورځ د قیامته پورې وي، ما په دې باندې تاویل وکړ. نو علما له دې جنې اوس استدلال کوي چې دا به تر ورځ د قیامته د امام ابو حنیفه صاحب هغه وي د عبدالوهاب شعراني دا شافي مذهب دی، دا ده په هغه باندې په کشف باندې دا معلومه سوی د مذهب به تر اخره پورې وي، او بیا چې تر اخره پورې سو نو عیسی علیه السلام هم چې راکته سي په ده به فتوا کوي. یو پوښتنه درله کوم طالبانو، ادله د شرعي څو دي؟ نو یو له هغې نه کشف هم ده که نه؟ په کم کتاب کې کشف دلیل ده؟ زه حیرانه دې ته یم چې د حنفي علما در المختار او ده ولې دا خبر لیکلی چې عیسی علیه السلام، نو کم دلیل؟ کشف خو طالبانو د الله په خاطر دلیل نه ده، ولې تاسو نو که کشف دلیل سي دا اوس په افغانستان کې څومره خلیفګان دي، نن به یو خلیفه په کشف باندې دا وله چې نن روزه ده، بل خلیفه سي په کشف دا ده نه ده. لا خو که دلیلونه سي زتې خو سم جنجال به رواوي. یو کشف به وایي د طالبان په حق دی، بل وایي په ناروا دي، یو کشف به وایي د حکومت په حق ده، بل وایي په ناروا باندې برزتي. خو د هر چا کشف طالبانو اسلام کې یو وری دلیل نه ده، هېڅکله دلیل نه سي کېدلی. دا دروغ ده. لږ انتظار را سره وکړئ، یوه قصه هم درته کوم. طالبانو
امام سیوطي یو کتاب جوړ کړ الاعلام بحکم عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام به د چا په مذهبي سیوطي په کتاب جوړ کړ. سیوطي وایي په ابتدا کې 11 مذهبونه ول. اوس موږ وایي 4 مذهبونه دي. 4 مذهبونه نه ول طالبانو، مذهبونه ډیر دي. د سفیان ثوری، ابن جریر، امام اوزاعي، سفیان ابن عیینه، 4 دا مذهبونه دي. او یو د اسحاق ابن راهوی. ټول 11 مذاهب دي طالبانو. تاسې ترمذي ګوري، ترمذي چې خلک ختم سي چې چا لویه دوره کړي هلته حدیث راوړي وفي الباب عن فلان وی دا د پلان کې مذهب ده. 11 مذاهب ول اسحاق ابن راهوی، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه، عبد الله ابن المبارک، ابن جریر، 4 دا مذاهبه. امام اوزاعي عالم د شام. ټول مذاهب په ابتدا کې ول. اوس طالبانو مسله دلته دا ده، یو کتاب د انیس الجلساء ورته وایي. انیس الجلساء فارسی ژبه کې ده. په دې کتاب کې یو مسئله ذکر شوي چې عیسی علیه السلام دا چې راکته سي د امام ابو حنیفه په مذهب باندې وي. ښه څنګه وي؟ قصه ذکر کوي. دا داسې چلو طالبانو، خضر علیه السلام ژوندی و، بیا خضر علیه السلام امام ابو حنیفه ته راتله علم یې تر زده کو. ته د ښکرورو دروغو ته ګوره طالبانو. خیر ده موږ د امام ابو حنیفه مقلدین یو، خو د تا غوندې متعصب انسان نه یم چې امام ابو حنیفه ته دومره مرتبه ورکوم چې د پیغمبر نه جګه وي او پیغمبر دومره راټیټوي چې د پیغمبري رتبې نه راټیټ کړي. ته طالبانو خبرې ته غوږ ونیسئ. یوه به قصه درته کوم، بیا بمبار پې کوم. قصه داسې وه، د انیس الجلساء کتاب کې لیکي عیسی هغه خضر علیه السلام راغی ابو حنیفه صاحب ته ورغی. امام ابو حنیفه رحمه الله ته ویلې و امام ابو حنیفه وی ما ته علم را زده که. 15 کاله امام ابو حنیفه د چا نه علم زده که؟ خضر علیه السلام له امام ابو حنیفه نه علم زده که. خضر علیه السلام 15 کاله ابو حنیفه صاحب ته راتله علم یې تر زده که. زه حیرانه دې ته یم الله پاک موسی غوندې اولوالعزم پیغمبر ته وایي ته خضر ته ورسه علم تر زده که. دلته دا قمقل وایي نه، امام خضر راغی علیه السلام 15 کاله د چا نه علم زده که. بیا امام ابو حنیفه مړ سو. چې مړ سو خضر علیه السلام الله ته زارۍ وکړي چې دا لوی عالم خو مړ سو، زه اوس څه وکړم؟ الله ورته ویلې زه ورسه قبر ته یې ورسه، له قبر نه علم زده که. 25 کاله حضرت خضر علیه السلام د امام ابو حنیفه قبر ته ورتله. 25 کاله دا 15 د ژوند ټول څو 10 کاله کې طالبانو ایله خضر علیه السلام مولا سو. تاسو څه فکر کوئ؟ زه په دې رد ونه کړم طالبانو. یعنی خیر د طالبانو نن دغه زمانه نه ده، دا به د موږ د حنفي کتابونو کې وي، اما موږ د هر حنفي عالم خبر نه منو چې محقق نه وي. تحقیق خبر به منو، د موږ مذهب به نه بدناموي. اولوالعزم پیغمبران 4 یا 15 دي. الله قرآن کې یوه قصه د دې دپاره ذکر کړه. موسی خضر ته ورولېږه. دومره ساده سړی سولې ابو حنیفه 10 کاله د خضر نه علم، خضر علیه السلام 10 کاله، بیا 15 کاله د د قبر نه علم زده که. عجیبه نادره ده. بیا دا علم زده سو. علم چې زده سو خضر علیه السلام ویلې ما خو اوس علم زده که، ملا سوم اوس د درس یو ځای راته پیدا که. نو هغه ورته ویلې الله چې لږ انتظار وکړه. دلته یو سړی و طالبانو ابوالقاسم القشیري نومېد. رښتیا هم دنیا کې ښه عالم تېر سوی ښه. امام ابوالقاسم القشیری الشافعي یو مشهور کتاب په صوفیت کې جوړ کړی. دغه کتاب نوم ده الرسالة القشیریه. په صوفیت کې ډېر ښه کتاب ده، د ما سره شته، خو رښتیانی صوفیت پکې راکه دا نور نشته کې. نو عبدالکریم ابن حوزان القشیری الشافعي دی راجګ سو. دی مور درلودله، د مور ډېر احترام یې کاوه. نو ده ورته ویلې، د مور ته ویلې چې زه علم ته ځم. مور یې ویلې که من ډېر وخت د مور خدمت که زه چې مور ته ویلې زه به علم پسې لاړ سم، تی خو دې تا خدمت مې وکړ. نو دا څنګه چې کله ترنه تله دا څه شی بونګېږي. نو د هغه چې کله ترنه لاړه دا مور یې ورته ویلې، مور یې ویلې که زه اوس ورته یم چې مه ځه نو بیا به ګناه کې زه راسم. بس ورته ویلې زه لاړ شه بچی. خو مور یې ډېره خفه وه، دروازې خوله کې ناسته وې چې خدایه دا بچی خو مې ما نه لاړه، زه تنها پاتې سو. دا بچي سره یو بل طالب هم ملګری سو. لاړل اوله ورځ باندې چې روان دي چېرته په یو خیرات واوښتل. نو چې په خیرات باندې واوښتل هلته چې کېناسته چې بېرته راجګ سو دا لمنې په قاذوراتو کې کړه.
نو ده ویلې دا معنا لري د مور مې خوښه نه ده، زه بېرته راځم. بېرته راتاو سو کور ته راغی. مور یې لا دروازې کې ناسته ده، ملګري تېرې زه ته لاړ سه علم پسې زه نه ځم. وایي زه مې دا د خپلې مور خدمت کوم، ځکه مور مې ناراضه ده، ځکه ما سره داسې پېښه وشوه. څو ورځې چې تېرې کړې الله خضر علیه السلام ته وحی وکړه چې اوس نو دنیا کې ډېر غټ خادم عبدالکریم ابن حوزان القشیري ده ته ورسه چې تا ته علم ورزده کړه. بالاخره خضر علیه السلام به د عبدالکریم ته راتله امام قشیري ته 3 کلونو کې هغه علم ده زده کړ چې امام ابو حنیفه نه د 13 کلونو کې زده کړی و. یعنی طالبانو علما وایي هره زمانه کې چې پیغمبر موجودي تر پیغمبر نه بل لوی عالم نه وي. زه حیرانه دې ته یم چې د ابو حنیفه علم په 13 کلونو کې خضر علیه السلام زده کړ او 3 کلونو کې اوس قشیري زده کړ. نو قشیري د پیغمبر نه ډېر لوی عالم سو، ډېره تیزه حافظه یې وه. خیر 3 کلونو کې دا علم زده کړ. چې زده یې کړ عبدالکریم ابن حوزان القشیري ډېر مریدان ونیول، شاګردان یې سول، مریدان یې سول، کتابونه یې د ده نه ولیکل. دا د 3 کلونو علم چې خضر نه یې زده کړی و 1000 کتابه تر جوړ سول. دا 1000 کتابونه په یو صندوق کې واچول، دی مړ کېده. یو مرید ته یې ویل مخلص مرید و چې دا دریای جیحون ته ویسه. دریای جیحون طالبانو دا زموږ د افغانستان آمو دریا چې ورته وایي دا ده، دې ته دا ویسه. ده چې دا کتابونه راوړل چې دریاب ته یې ورغورځول، ویلې دا نه ورغورځوم پټ به یې کړم، استاذ ته به ویم چې ورو مې غورځول. چې راغی هغه هلته ځان ته وساتل، وایي کتابونه خو مې ور واچول دریاب ته. وایي ور وانچول. هغه ورته ویلې نه دي ور اچولي، څه علامه راووتله؟ وایي څه علامه؟ وایي نه دروغ دي ویلي، ورسه واچو. بیا لاړ، بیا یې ویلې چې نه کتابونه خو نه اچوم، ځان ته به یې وساتم، استاذ ته به ویم. بیا چې راغی وایي څه علامه نه وه. بالاخره مجبور یې کړ چې دریاب ته یې واچول. چې څنګه د کتابونه دریاب ته واچول، دریاب نه لاسونه ورته راووتل. بس دا موږ ځان سره امانت ساتو. بیا چې عیسی علیه السلام راغی بس بیا په دې باندې عمل کوي. ښځه صحیح ده، په دې خو به عمل کوي. بیا به عیسی علیه السلام راکته سي او دجال به مړ کړي او داسې به سي او هغسې به سي. بیا به الله ته وایي چې الله اوس نو څه وکړم؟ د رسول علیه السلام په دین خو عمل کوم، کومه دي کتابونه به ورته یا مو دریا ته لاړ سه، جیحون ته به لاړ سي، غږ به وکړي، دریا به کتابونه ورته راواچي. دا به د امام ابو حنیفه د مذهب کتابونه وي او په دې باندې به ذاتي عیسی علیه السلام فتواوې ورکوي. دا قصه طالبانو په انیس الجلساء کتاب کې ده. په احنافو کې ډېر غیرتي علما سته. څه فکر کوئ طالبانو چې د وابیانو تر مخه دا قصه وکړي ډېر به ذلیل نه سي؟ یا هغه څوک چې د موږ د مذهب مخالفین دي هغوی تر مخه دا قصه وکړي ډېر به ذلیل نه سي؟ تاسو ته به وایي الاسناد من الدین. دا په کوم کتاب کې ده؟ دا مسله خو دومره چې د وحي خبرې پکې راغلي د حدیثو په کوم کتاب کې ده؟ سند یې ذکر کا. علی قاری راجګ سو طالبانو، علی ابن سلطان، محمد القاری الهروي، هغې طالبانو په دې باندې یو درون بمبار وکړ. په ده کتاب باندې مستقل یو رد دپاره کتاب جوړ کړ، المشرب الوردي فی مذهب المهدي. د عیسی او د مهدي مذهب باندې بحث وکړ علی قاری. په دې کتاب یې درون بمبار وکړ، ویلې دا یو دروغ خبره ده. طالبانو د موږ په اصول فقه کتابونو کې داسې راځي، لا یجوز لمجتهد ان یقلد مجتهدا. د یو مجتهد ته دا جایز نه دي چې بل مجتهد تقلید وکړي. امام ابو حنیفه مجتهد، عیسی علیه السلام مجتهد ده طالبانو که نه؟ د مجتهدانو پلار ده. څنګه خپله موږ اصول فقه کې د احناف اصول فقه کې مجتهد ته جایز نه چې مجتهد تقلید وکړي، ځکه د خپل اجتهاد کړی ده. نو څنګه به عیسی علیه السلام د امام ابو حنیفه تقلید کوي؟ دته بیخي تقلید جایز نه ده. دی مجتهد د مجتهد به په خپل اجتهاد باندې عمل کوي. مجتهد ته کله جایز ده چې د بل اجتهاد باندې عمل وکړي؟ دا د موږ د اصول فقه مسله ده. نو طالبانو علی قاری په دې لوی بمبار وکړ او رد پې باندې وکړ، المشرب الوردي فی مذهب المهدي په دې کتاب کې. یو شامی خو طالبانو منی به، شامی خو خوش دنیا نه ده ګټلې. کله چې دور المختار کې دا خبره علامه حسکفي کړې ده، شامی وروسته پې باندې درون بمبار کړی ده. شامی لیکلي دا ښکرور دروغ دي، احناف په مذهب مه بدناموئ، دا دروغ ده. او بل یو عالم ده احناف شامی نه مخکې تېر سوی، سید احمد الطحطاوي، هغه هم په دور المختار شرحه کړې. هغه بیا مفصل رد پې باندې همدغه د علی قاری کتاب خو ما کتلی، د علی قاری دا کتاب ټول نقل کړی، مکمل درون بمبار پې باندې کړی. او دنیا کې یو مشهور کتاب ده الاشاعه لاشراط الساعه، په ټوله دنیا کې تر ده نه ښه کتاب په علاماتو د قیامت کې نسته طالبانو. ښه دغه کتاب اوس ډېر په اسانه پیدا کېږي، مخکې نه پیدا کېده. الاشاعه فی اشراط الساعه، علامه برزنجي الحسیني
شافعي مذهبي عالم ده، دغه عالم دغه کتاب جوړ کوم، په دې کتاب کې هم درون بمبار په باندې کړی او هغه لیکلي دي امام سیوطي الاعلام بحکم عیسی علیه السلام کې چې عیسی علیه السلام به مجتهد وي او د چا تقلید به نه کوي، صحیح د قرآن او حدیث نه به ځان ته استنباط کوي، هغه چې کوم استنباط وکړي په هغه استنباطاتو باندې به عمل کوي. اوس بعضې خلکو ته چې دا خبره وکړي بیا څه وایي؟ روح المانی یوجي کې ډېره ښه خبر کړې وایي صوفیانو سره د ورانه سي تا باندې ټاپه لګوي، د اوس زمانې صوفیانو باطلو دا عادت ده. روح المانی قسم ده د خبر روح المانی تفسیر روح المانی کې کړي چې کله وایي ته یوه خبره حق ورته وکړې چې په دې صوفیانو باندې ولګېږي او د حق خبرو کې بیا ټاپه در باندې لګوي، دا داسې ده دا داسې ده. اوس زمانه کې یو ښه عالم را پیدا سي بدعتونو سره ورانې په بدعتونو ردونه وکړي، بیا وایي پنجپیری ده وابي ده او داسې ده او هغسې ده چې دی خپل بریلویتونه پکې وکړي او د خپل ځان ته فکر نه وي. او چې ته ورته وایې چې عیسی علیه السلام به د امام ابو حنیفه په مذهب نه وي، بیا څه وایي؟ ودلید چې وابي ده، د امام ابو حنیفه مرتبه نه پېژني. زه وابي خو زه دې ته حیران یم چې ته څومره بدبخت یې چې ما ته خو وایې چې ابو حنیفه مرتبه نه پېژني، ته د پیغمبر مرتبه نه پېژنې. د پیغمبر باندې ایمان راوړل طالبانو مؤمن به ده، په ابو حنیفه باندې خو ایمان مؤمن به نه ده کنه. امنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله هم مؤمن به ده. ابو حنیفه رحمه الله باندې ایمان مؤمن به نه ده. تا خپل ځان ته فکر نه ده پیغمبر د خپل مرتبه نه راکته کړ. نو طالبانو احناف به یو خو نر احناف به یو، داسې حنفیان به یو چې امام ابو حنیفه ته الله کومه مرتبه ورکړې، تابعی ده تابعیت مرتبه ورکو. اولو العزم پیغمبر ته الله چې پیغمبر ته کومه مرتبه ورکړي هغه به ورکو. څوک به دې چا له مرتبې نه ټیټو نو به چاته تر حده ډېره زیاته مرتبه ورکو. دې ته مو فکر وي طالبانو، دا هم یوه مهمه مسئله وله چې دلته مې درته وکړه. اوس قرآن څه وایي؟ قال انی عبد الله، وویلې د عیسی علیه السلام لا په زانګو کې ده انی عبد الله آتانی الکتاب، ما ته را کړی د کتاب، وجعلنی نبیا، زه ګرځولی یم نبی. طالبانو مریم علیه السلام کله چې هلته په بیت المقدس کې یوه چینه وه عین السلوان ورته ویلې، عین السلوان. دغه چینه عین السلوان د غمجنو، نو هغې کې هلته وایي دغه چینه کې دا عادت و چې کومه ښځه باندې به دوی اتهام د دې ولګو چې دا زانیه ده، نو دې چینې ته به یې وروستله، د دې چینې اوبه به یې چې وچکلې مړه کېدله. ابن جوزي یو کتاب جوړ کړی په فضایلو د بیت المقدس کې، هغه کتاب کې هم دا خبر سته و، سیوطي در المنصور کې هم د ابن عساکر نه نقل کړی. نو مریمه یې په کچره باندې سپره کړله. کچره خو پېژنئ که نه، بغل، حمار و فرس و بغل، دا یې په سپره کړله، دې چینې ته یې چې وروستله نو د هغه وښویېدله، څه ورته وایي دا کچره وښویېدله، وایي دې ښې راورته کړه چې الله دې شنډه کړه. نو ځکه اوس کچره بچان نه زیږوي ګوره. نو بیا چې دا ورکته کړله هغه اوبه یې وچکلې، دې باندې تاثیر ونه کړ، نو پوه شول چې زنا یې نه ده کړې. نو بیا دې دعا وکړه چې الله پاکه خیر ده که زانیان یې وي خو زانیان دي، الله تا ته ګناهګاران دي، نور انسانان د دوی په عیبونو مه خبروه، الله پاکه دا چینه وچه کړه، چینه تر نن ورځه پورې وچه ده. نو انسان باید د مسلمان عیب پسې ونه ګرځېږي، د انسانانو عیبونه باید سړی ونه لټوي. نو دغه چینه چې وه عین السلوان یې ورته ویلې، یوه ډېره نادره چینه وه چې چا به زنا کړې و به یې چې کله مړه کېدله به. راځئ طالبانو یو دوه درې نورو نادرو چینو باندې هم د دنیا درته وغږېږم. عین النهاوند په ایران کې یوه چینه ده، عین النهاوند ورته وایي. عجیبه نادره چینه دا ده طالبانو، وایي دې اوس به وي که نه، خو ډېره پخوا زمانه کې علامه قزویني د نن نه 800 کاله مخکې په خپل کتاب کې لیکلي وي، دا داسې چینه وه نهاون ایران کې، غرنۍ ساحه کې ولاندې تر نه فصل و. داسې چل به و چې کله به فصل تږی سو، وایي د چینې ته به ورغلل، په زوره به یې چیغه وکړه چې چینې د موږ فصل تږی ده، چیغه به یې چې وکړله
چینه به را خوشې سوله اوبه به یې را روانې سوې. بس دوی به راغلل دا پټي به یې اوبه کړل. پټي به یې چې اوبه کړل بېرته به بیا اوبه بسې چول بېرته به چینې ته ورغلل چیغې به یې ورکړه چینې د موږ فصلونه اوبه سول بېرته به بنده سوله وچه به سوله. ډېره عجیبه نه ده طالبانو تر حد نه ډېره نادره ده. دغه یوه وه ده چې دې ته یې عین النهاوند ویلې. بله چینه طالبانو په دامغان کې وه. دامغان په ایران کې بل ځای ده. نو ایران کې یو چینه وله وی په دې دامغان کې دې چینه کې عجیبه نادره وه. وی دې چینې ته به چې خلک ورغلل په زور هغه به یې راواخیست. کله به وایي چې د دیاست وخت راغی. دیاست طالبانو دا پخوا وخت کې خو ترېشل نه ول که نه غنم به یې چې داسې په غویانو باندې هغه کړل به یې داسې پورته اچول چې باد سي او واښه به یو طرف ته وړل غنم به دلته غورځېدل نو باد به نه و. نو د دې ساحه کې چې چینه وه نو دوی به د دې ښځو مردارې د حیض ټوټې راواخیستې دې چینې ته به یې واچولې. چینې ته به یې چې واچولې بس دلته به شمال شروع سو باد به سو. هغه باد به دوی ته دغه فایده کوله چې زتي به هغه به یې پورته اچول بادونو باندې به یې وړل. عجیبه نادره چینه واله چې هغه به دې ور واچولې ټوټې نو سړي باندې به طالبانو علما وی دغه عالم لیکلی علامه قزویني وی د بامیانو ولایت کې په بامیانو کې د غرونو په سر کې یوه چینه ده د موږ افغانستان بامیان. وی دلته یوه چینه ده چې سړی مردار شی ور واچوي نجس دا اوبه په سړي حمله کوي. مثلا د تا فکر نه وي لاړې ورتوکې دې اوبو ته یا دې اوبو ته یو نجس شی ور واچوي دا اوبه یو ناڅاپه حمله در باندې کوي ګیر کوي دې غرقوي دې غوسه ورځي چې شته دې موږ ته نجس شی راواچو. دا په عین البامیان کې وی دغه ده. عین الجاج په نامه یو بله چینه ده ممکن یمن کې ده وی دا داسې و نادره چینه وه. اوس به نه وي طالبانو هغې زمانو کې وي داسې نادره چینه ده. وی چې اسمان به وریځو دې کې به ټکی اوبه شین به و ټکی اوبه به هم نه وي خو کله به چې اسمان وریځو دا چینه به له اوبو نه همداسې ډکه وله. یو الهي سور و پکې وریځ به وه اوبه به وې چې وریځ به نه و اسمان به شین و ټکی اوبه به هم نه وي پکې. عجیبه نادره وه. ډېرې درته نه کوم یوه بلم درته کوم عین سیاسنګ په نامه باندې. عین سیاسنګ دا په جورجان کې وه. ایران کې یو بل ولایت ته جورجان. نو دې جورجان کې یوه چینه وله وی خلکو به اوبه چې تر نه راواخیستلې راوړلې به یې خوږې اوبه هلته به دې چچکلې اوبه به خوږې وي خو په لاره به چې راتلې په دې لاره کې یو قسم چونجیانو په دې چونجي باندې به چې د تا پښه ولګېدله پښه به دې چې ولګېدله دا اوبه به تروشې سولې چچکلې به دې نورې به تروشې وې. عجیبه نادره وه. تاسې طالبانو دې راز ته فکر وکړئ هلته به دې چچکلې خوږې به چې په لارې به دې راوړلې په هغه چونجي به دې چې پښه ولګېده لاره کې بس اوبه به تروشې سوې. سبحان الله څه عجیبه رابطه وه. دا اوس علما وایي کومه ښځه چې حایزه وي دغه ښځه چې باغ ته ننوځي د باغ میوې خرابېږي. حایزه ښځه د باغ ته نه ننوځي. یو الهي سور ده. ښځه چې حایزه وي شودو کې لاس ولګي یا شودې ورانېږي. یو الهي راز وي پکې. په د اصفهانو د شیراز په مابین کې وایي چینه وه عین شیبرم نومېده که شیبرم نومېده شیبرم یوه چینه وه د اصفهان او د شیراز په مابین کې. نو هلته به چې ملخان څه دي کله په دې کښت باندې ډېر ملخان ولګېږي دا ټول کښت تباه کوي خوري. نو چې دا ملخان به راغلل که دې ډېر لرې ولایت نه بم ول خلک به دې چینې ته راتلل اوبه به یې راواخیستې په یو جام یو لوښي کې به یې اوبه راواخیسته تی به را روان سو شاته به یې نه کتل دا اوبه به ورسره وي. دغه سړي به چې د چینې نه اوبه راواخیستلې روان به و پاس د ده په سر به یو قسم مرغان را پیدا سول ده پسې به تلل. دا به چې ملخانو ولیدل د ملخانو زارې به چودلې ټول به مړه سو. فصل به له مصیبت نه خلاص خو شرط به دا و چې شاته به دې بیرته نه کتل که څومره لرې به دې دا اوبه وړلې چې په غجې کې ملخان لګېدلي وو دا مرغان به د سره تلل هلته به مړه کېدل. سبحانه یا للعجب. إن شئتم على أن تقفوا بأزيد مما قلت لكم فلترجعوا إلى عجائب المخلوقات لعبد الرحمن القزويني الشافعي الذي قد ألف كتابا مشهورا نحن ندرس في المدارسنا تلخيص المفتاح وأيضا من كتابه
عجیب نادر دي. دا خو مې لږ درته ویلې طالبانو، زه پوهېږم تحقیق سره مو جوړه نه ده، بیا به مو زړه په تنګ یو، تر دې نه هم ډېرې زیاتې سته. قال انی عبد الله، زه عبد الله یم، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بله خبر طالبانو هغه دا ده، نصرانیان وی عیسی علیه السلام په زانګو کې خبرې نه دي کړي. چا ویلې چې په زانګو کې خبرې کړي؟ عیسی د منګو موږ تر نه خبر یو. عیسی علیه السلام په زانګو کې خبرې وی نه دي کړي. نو طالبانو که موږ قرآن نصرانی ته وی تا قرآن نه منم، عقل باندې امام رازی وی عقلی دلیل دوی ته دا ده، زنا یې کړې وه که نه، که نه وه کړې، نو دوی خو ورته ډېر په غوسه ول چې تا زنا کړې ده. دا یې ولې پرېښودله؟ چې پرېښودله د دې وجې نه یې پرېښودلې ده چې عجیب نادر دلیل ورته راوړی د دې مریمې، که نه هغوی چېرته پرېښودله، دا یې وژله. نو لوی دلیل دا و طالبانو چې هغه د دې بچي په زانګو کې خبرې وکړلې، پرېښودله، که نه یې پرېښودله. دغه امام رازي وي دا یو لوی دلیل دی دوی دپاره چې دوی نه مني.